بسم الله الرحمن الرحیم. وقت شما بخیر. به مجمع خبری این ساعت خوش آمدین. سرخط خبرها: تهران برای مولوی امیرخان متقی وزیر امور خارجه افغانستان دعوت داده است که به این کشور سفر کند. وزارت خارجه میگوید ایران برای وزیر امور خارجه افغانستان دعوت داده است که به این کشور سفر نماید. ښاغلي بهرامي د ناستې په پیل کې د هیواد د بهرنیو چارو وزیر ته د ایرانی سیال لخوا تهران ته د سفر بلنه ورسوله. همداراز په تهران کې د ځانګړو استازو په کچه د وروستۍ ناستې په اړه مفصل معلومات وړاندې کړل. امضای تفاهم میان افغانستان و قرقیزستان به ارزش 157 میلیون دلار. وزیر صنعت و تجارت میگوید میان سکتورهای خصوصی افغانستان و قرقیزستان به ارزش 157 میلیون دلار تفاهمات به امضا رسیده است. و تعهدات و توافقاتی که صورت گرفت در جلسه بی تو بی تقریبا در حدود 157 میلیون دلار است که 9 شرکت بزرگ ما الحمدلله قرارداد داشتند. البته 18 دسامبر برابر است با روز جهانی مهاجرت. مسئولین میگویند از آغاز سال روان تا اکنون به بیش از 1 میلیون مهاجر افغان به کشور بازگشتند. 392,000 او 220 کورنۍ چې د افرادو تعداد 1,821,000 او 107 تنه کېږي هیواد ته راستنې شوي. وقت بر شما بخیر. خوش آمدین. تهران برای وزیر امور خارجه افغانستان دعوت سفر داده است. مولوی امیرخان متقی وزیر امور خارجه افغانستان با محمد رضا بهرامی نماینده وزارت خارجه و رئیس آسیایی وزارت خارجه ایران دیدار و در مورد مسائل گوناگون بحث کرده است. بر اساس معلومات وزارت امور خارجه در این دیدار محمد رضا بهرامی دعوت وزیر خارجه ایران برای مولوی امیرخان متقی وزیر امور خارجه افغانستان رسانیده است و در مورد روابط دو جانبه بحث کرده است. از سوی هم وزیر خارجه افغانستان روابط میان ایران و افغانستان مثبت خوانده است و در مورد نشست تهران موقف را بیان کرده است. تحلیلگران امور سیاسی سفر وزیر امور خارجه افغانستان به ایران مهم می‌دانند. حافظ ضیا احمد تکل رئیس اطلاعات و روابط عامه وزارت امور خارجه افغانستان در نوار صوتی گفته است مولوی امیرخان متقی وزیر امور خارجه افغانستان با محمد رضا بهرامی نماینده وزارت خارجه و رئیس آسیایی وزارت خارجه ایران دیدار و در مورد مسائل گوناگون بحث کرده است. آقای تکل گفته است که آقای بهرامی در این نشست در مورد نشست پسین که در تهران برگزار شده بود معلومات مفصل ارائه کرده است و تاکید کرده است که تقویت روابط ایران با افغانستان در اولویت سیاست ایران قرار دارد من حیث عضو اصلی در مسائل منطقه نقش را ایفا کند. د افغانستان اسلامي امارت د بهرنیو چارو له وزیر محترم مولوي امیرخان متقي سره نن د ایران د بهرنیو چارو وزارت آسیایي رئیس او د بهرنیو چارو د وزیر استازي ښاغلي محمد رضا بهرامي وکتل. ښاغلي بهرامي د ناستې په پیل کې د هیواد د بهرنیو چارو وزیر ته د ایرانی سیال لخوا تهران ته د سفر بلنه ورسوله. همداراز په تهران کې د ځانګړو استازو په کچه د وروستۍ ناستې په اړه مفصل معلومات وړاندې کړل او ټینګار یې وکړ چې هیواد ته افغانستان سره اړیکې د پام وړ ارزښت لري او هیله لري چې د افغانستان اسلامي امارت د یو غړي په توګه د سیمه ییزو همکاریو په برخه کې رول ولري. با گفته آقای تکل مولوی امیرخان متقی وزیر امور خارجه افغانستان روابط ایران و افغانستان را مهم خوانده است و موقف امارت اسلامی در مورد نشست منطقه‌ای تهران بیان کرده است. وزیر امور خارجه افغانستان گفته است که اکنون از حالت مشکل خارج شده ایم و به سوی پیشرفت گام‌های سری را برداشتیم که اکنون باید برای افغانستان من حیث یک موضوع دیده نشود. افغانستان بر اساس سیاست خارجی و با اصول با همه کشورهای منطقه خواهان برقراری روابط نیک است. دغه راز محترم مولوی امیرخان متقي د افغانستان او ایران اړیکې مثبت وګڼلې او د تهران د ناستې په تړاو د افغانستان اسلامي امارت دریځ بیان کړ. د هیواد د بهرنیو چارو وزیر وویل افغانستان اوس له مشکل حالت څخه راوتلی او د پرمختګ په لور چټک قدمونه اخلي. اوس باید افغانستان ته د یوې مسئلې په توګه ونه کتل سي او د افغانستان بهرنی سیاست د اساسي اصولو په رڼا کې د سیمې له هیوادونو سره
د فعالو او پر همکاري ولاړو اړیکو ملاتړ کوي. تحلیلگران امور سیاسی در بخش برقراری روابط و پیشرفت در بخش‌های سیاسی اقتصادی با در نظر داشته وضعیت منطقه بر گسترش روابط میان کابل و تهران تاکید می‌کند. دغه دعوتونه د ښه یو امنیت د راوستلو او په دغه سیمه کې د تامین امنیت لپاره دا ارزښتمنې بولم، دا د خیر نه خالی نه بولم. زمونږ دغه دوو ګاونډیو هم ایران او هم پاکستان په دغه څلورو لسیزو کې ډېره غلطه استفاده کړې ده، تر څو چې دوی خپل دغه استخباراتي ستراتیژي بدله نه کړي د افغانستان د جغرافیا او د افغانستان د ولس په وړاندې. فکر نه کوم چې د دوی دغه کړنې صادقانه وي او دغه کړنو باندې د اعتماد او د عمل صادر خپور شي. آگاهان امور سیاسی سفر مولوی امیرخان متقی وزیر امور خارجه افغانستان به ایران در بخش حیای اقتصادی مهم می‌داند. دواړو هیوادو د تجارتي اړیکو ترانزیتي او داسې نورو د پراخوالي لپاره چې دا داسې وده وکړي او هم به د تېرې غونډې چې د پاکستان او د افغانستان د ستونزو د جنگ د هوارولو په خاطر چې ایران د اتو هیوادونو چې هغه چین او روس هم برخه لرله کوربه و، نو ایران به شاید د دې د خاطر یو تضمین په ډول چې دغه منځګړیتوب بریا ته ورسیږي او د ستونزه لرې شي، شاید یو ډول تفاهم به ورسره کوي چې په آینده کې بله غونډه جوړه شي او دی هم پکې اسلامي امارت هم پکې برخه ولري. که اسلامي امارت برخه ونه لري نو غونډه هیڅ معنا نه لري. این در حال است که در این اواخر روابط میان کابل و تهران گسترش یافته است که روابط بر وضعیت منطقه تاثیرات مثبت را گشاییده است. میان سکتورهای خصوصی افغانستان و قرقیزستان به ارزش 157 میلیون دلار توافق امضا شده است. وزارت صنعت و تجارت افغانستان خبر داده است که میان سکتورهای خصوصی افغانستان و قرقیزستان به ارزش 157 میلیون دلار آمریکایی توافقات امضا شده است. در این خصوص وزارت صنعت و تجارت میگوید که سکتور خصوصی قرقیزستان در افغانستان علاقمندی سرمایه‌گذاری دارد. این در حال است که در این کنفرانس در بخش‌های اطلاعات، دوا، معدن، انرژی، ترانسپورت، زراعت، بانکداری، مخابرات نیز گفتگو شده است. سکتور خصوصی افغان قرقیزستان توافقنامه را به ارزش 156 میلیون دلار به امضا رساندند. وزارت صنعت و تجارت خبر داده است که توافقنامه تجارتی به ارزش 157 میلیون دلار میان سکتورهای خصوصی افغانستان و قرقیزستان به امضا رسیده است. در این راستا وزیر صنعت و تجارت میگوید قرقیزستان علاقمند سرمایه گذاری در افغانستان است. مسئولین میگویند این علاقمندی سرمایه گذاران قرقیزستان منجر به امضای توافقنامه های دو طرف در زمینه های مختلف شده است. قابل ذکر است که در این کنفرانس هر دو طرف در مورد بخش های اطلاع، صحت، معادن، انرژی، ترانسپورت، زراعت، بانکداری و ارتباطات بحث و تبادل نظر نمودند. سفر رسمی هیئت قرقیزستان بر رهبری وزیر اقتصاد این کشور در بخش اعتمادسازی جذب سرمایه گذاری مهم و حیاتی خوانده شده است. در همین مورد وزارت صنعت و تجارت افغانستان خبر داده است که میان سکتورهای خصوصی افغانستان و قرقیزستان به ارزش 157 میلیون دلار آمریکایی توافقات در بخش‌های گوناگون به امضا رسیده است. وزیر صنعت و تجارت افغانستان میگوید سکتور خصوصی قرقیزستان علاقمند است در افغانستان سرمایه گذاری کنند. با گفته او این علاقمندی منجر به توافقات بیشتر شده است. از اینکه سکتور خصوصی قرقیزستان حقیقتا یک علاقه خاص به سرمایه گذاری و به هماهنگی و به همایش با سکتور خصوصی افغانستان داشتند، تعهدات صورت گرفت که دو طرفه باید سرمایه گذاری شد در بخش ترانزیت، در بخش ترانسپورت انشاءالله و در سرمایه گذاری در بخش های مختلف از بخش های افغانستان و همچنان بحث های صورت گرفت انشاءالله ایره خانه تجارت و همچنان دوست های سفارت ما انشاءالله تعقیب میکنند که اتباع افغانستان با انشاءالله شرکت های ساختمانی ما در قرقیزستان مصروف و کار شوند، چون الحمدلله در قرقیزستان واقعا ساخت و ساز خیلی بلند رفته. من یقین دارم که این بسیار خوب ثابت انشاءالله که مفید ثابت میشه و انشاءالله
آقای عزیزی هنگام سخنرانی گفته است که افغانستان و قرقیزستان در ماه اگست سال روان در مورد راهکار تجاری توافق کرده است که از سوی کمیته های مشترک دو طرف دنبال می گردد. روی تطبیق نقشه راهی را که ما امضا کردیم در 12 اگست سال 2025 انشالله تیم تکنیکی ما در برنامه کار میکنه، تکنیکی هر دو طرف که فعلا حضور دارن و همچنان انشالله پیگیری از زیر هر دو وزارت میکنه. ما یقین دارم که انشالله این یک برنامه های بسیار خوبی می داشته باشه و انشالله تطبیق نقشه راه در اولویت کاری ما است. وزیر افغان گفته است که در این نشست میان سکتورهای خصوصی افغانستان و قرقیزستان به ارزش 157 میلیون دلار توافقات تجاری صورت گرفته است که رئیس جمهور قرقیزستان و رهبری این کشور از سرمایه گذاری در افغانستان حمایت می کنند. و تعهدات و توافقاتی که صورت گرفت در جلسه B2B تقریبا در حدود 157 میلیون دلار است که 9 شرکت بزرگ ما الحمدلله قرارداد داشتند. البته یک دو شرکت از طرف قزاقستان با شرکت های افغانی قرارداد صورت گرفت که از طرف افغانستان از طرف قرقیزستان یک شرکت بود و از طرف افغانستان شرکت های مختلف بودند. و ما تشکری میکنم از تشریف آوردی جناب وزیر صاحب محترم و تیمشان و از تشکری میکنم از جناب آقای رئیس جمهور و صدر اعظم که یک حقیقتا یک دلچسپی خاص به خاطر به پاس استاد شدن اقتصاد افغانستان، برنامه‌ریزی افغانستان دارند. در اکثر فرم ها از افغانستان حمایت میکنند. وزارت صنعت و تجارت افغانستان خبر داده است که مسئولین دو کشور در کنفرانس تواصل افغان قرقیز در مورد طلا، دوا، معادن، انرژی، ترانسپورت، زراعت، بانکداری و مخابرات گفتگو کردند. 18 دسامبر برابر است با روز جهانی مهاجرت. به مناسبت این روز سرمنشی سازمان ملل متحد بر مسئولیت مهاجرین تاکید کرده است و مهاجرت قوه رشد اقتصادی و ابتکارات فرهنگی خوانده است. او گفته است که حقوق مهاجرین باید مسئول بمانند. اصلا هم سخنگوی وزارت مهاجرین و عودت کنندگان خبر داده است که از آغاز سال روان تکنون از کشورهای ایران، پاکستان و ترکیه به شکل اجباری و داوطلبانه 392720 خانواده که تعداد اعضایشان به بیش از 1 میلیون میرسند به کشور بازگشتند. تحلیلگران امور سیاسی بر سیاست‌های ایران و پاکستان انتقاد می‌کنند. امروز 18 دسامبر مصادف با روز جهانی مهاجرت است. این روز در حال فرا می رسد که اکنون هم در کشورهای ایران و پاکستان با مهاجرین افغان برخورد غیر اصولی انجام داده می شود. آنتونیو گوتریش سرمنشی سازمان ملل متحد در پیام بر مسئولیت مهاجرین تاکید کرده است و گفته است که مهاجرین منبع رشد اقتصادی و ابتکارات فرهنگی است. ابتکار مهاجرت، تنوع فرهنگی و رشد اقتصادی قوی متحرک است. ما باید حقوق آنان حفظ کنیم و از تبعیض جلوگیری کنیم. از سوی هم سخنگوی وزارت مهاجرین و عودت کنندگان خبر داده است که از آغاز سال روان تا اکنون از کشورهای ایران، پاکستان و ترکیه به شکل اجباری و داوطلبانه 392720 خانواده که تعداد اعضایشان به بیش از 1 میلیون می باشد به کشور برگشتند. د 2015 کال پیل نه تر اوسه پورې له پاکستان، ایران او ترکیه هیوادونو څخه په خپله خوښه او اجباري ډول 392,000 کورنۍ چې د افرادو تعداد 1,821,000 او 107 تنه کېږي هیواد ته راستنې شوي. د دوی له جملې 1,09,219 کورنۍ له پاکستان، 213,000 او 221 کورنۍ له ایران او 202 کورنۍ له ترکیه څخه راغلي. تحلیلگران امور سیاسی بر پالیسی کشورهای ایران و پاکستان در قبال مهاجرین افغان انتقاد می‌کند و می‌گویند که هر دو کشور مهاجرین افغان به هدف دنبال اهداف خود استفاده می‌کند. آنان می‌گویند این دو کشور برای اصول مهاجرت هیچ متحد نبوده است. استفاده افزوری از مهاجرین افغانستان برای پاکستان یکی از مؤثرترین شیوه‌های بهره برداری به خاطر مقاصد استخباراتی و سیاسیش بوده علیه افغانستان و هیچگاه به خاطر بهره برداری‌های سیاسی از مهاجرین پاکستان حسن همجواری مسلمانی و همسایه‌داری و روابط
به بین الملل و قوانین حقوق بشری مراعات نکرده، فقط دنبال اهداف خود بوده با اخراج اجباری مهاجرین و وضع محدودیت ها و مراعات نکردن حقوق انسانی مهاجرین. یعنی حرفای بسیار ساده است که پاکستان هیچگاهی به این موضوعات ارزش نمیده و تلاش میکنه و مقاصد استخباراتی خود به دست بیاره. سازمان ملل متحد این روز را به هدف روز بین المللی مهاجرت نامیده است که جامعه های میزبان مسئولیت های خویش را در قبال مهاجرین افغان رعایت کند و برای پیشرفت آنان زمینه های را مساعد سازد. خواسته ها این است که ایران و پاکستان روند اخراج اجباری مهاجرین افغان را متوقف نمایند. سرک وصل شده میان ناحیه‌های اول و 13 شهر قندهار به شکل اساسی ساخته شده است. شاروالی قندهار خبر داده است که این سرک با طول 650 متر و عرض 11 متر به ارزش 18 میلیون افغانی در مدت 3 ماه تکمیل و به بهره برداری سپرده شده است. هنگام تطبیق این پروژه برای به بیش از 80 تن زمینه کار نیز فراهم شده بود. مسئولین میگویند با ایجاد این سرک برای باشندگان محل و مسافرین سهولت‌های فراهم شده، ازدحام ترافیکی کاهش یافته و نظم شهری نیز خوب شده است. سوی هم باشندگان محل از تکمیل این پروژه ابراز خرسندی میکنند. شاروالی قندهار در ادامه فعالیت‌های انکشافی و اساسی از پیشرفت‌ها خبر داده است. سیف الله عاصم سخنگوی شاروالی قندهار خبر داده است که سرک وصل شده ناحیه‌های اول و 13 به شکل اساسی ایجاد شده است. سخنگوی شاروالی میگوید این سرک با طول 650 متر و عرض 11 متر به ارزش 18 میلیون افغانی در مدت 3 ماه تکمیل و به بهره برداری سپرده شده است. هنگام تطبیق این پروژه برای بیش از 80 تن زمینه کار فراهم شده بود. دا سړک چې تازه د کریزه کولو چارې پیل شوې د کندهار ښار د 14مې ناحیه او لومړۍ ناحیه ترمنځ موقعیت لري. د پیرو سالون له مخ څخه شروع کیږي، په زاړه کلي اردو کې تیریږي او د میرویس روغتون له سړک سره وصل کیږي. تقریبا 9.5 متره اوږدوالی او 9 متره پلنوالی لري. درې میاشتې مخکې یې رغنیزه چارې پیل شوې، اوس تازه د کریزه چارې پیل شوې چې د 2 ورځې په موده کې به ټول ساختماني چارې بشپړې شي او ګټه اخیستنې ته به وسپارل شي. پر دې پروژه باندې تقریبا 18 میلیونه افغانۍ لګښت راغلی چې د کندهار ښاروالۍ له انکشافي بودیجې څخه ورکول کیږي او په دې پروژه کې هر ورځ 80 تن فني او غیر فني کارګرو ته د کار کولو زمینه برابر شوی و. انجینیرانی که در این پروژه مصروف کارند از کیفیت همه‌جانبه این پروژه اطمینان داده است و در مورد این پروژه معلومات را ارائه کرده است. په دې پروژه کې اول تر ټولو په لوی رقم کې دغه سړک دی چې د 610 متره په اندازه سره اوږدوالی لري او د 9 متره په اندازه سره بر لري او سنکاري لرو دغه پاتاو په غاړه کې موږ سنکاري وکړله او پیسیسیانې مو درلودلې، کربسونونه چې سړک په غاړه کې تاسې وینئ دغه مو درلودله او ترڅنګ دغه شنه ساحې دپاره دغه ساحې اماده کېدل دي او اخري هماغه سلبونه دي چې اوس دغه 15 سلنه کار یې پاته دی. دا سلبونه چې د چریو په سرو باندې ایږدو او انشاءالله نور به کار خلاص. مردم از کارهای انکشافی شاروالی ابراز خرسندی میکنند که برای آنان زمینه کار فراهم شده است. باشندگان محل از ایجاد این سرک ابراز خرسندی میکنند. ډېر خوشحاله یم چې د خلک په کار مشغول او مصروف یو مصروفیت لري او د کاروبار یوه زمینه ورته مساعده شوې ده. الحمدلله موږ د اسلامي امارت سره ډېر خوشحاله یو چې داسې سړکان جوړ کړي، داسې پروژې فعاله کړي، نور ځایونه خو دا سړک باندې ډېرې دوړې وي او دا چرۍ په روش کالو وړم کالو ډېرو د اوبو سره موږ په تکلیف و. دا د کورو خلک به راوتل په کورو به اوبه ننوتلې، نو اوس الحمدلله هېڅ مشکل نشته. سړکان یې برابر کړل، چرې یې برابرې کړلې. دا اوس چې څونه کسان دلته په کار باندې ځي نو خلک ډېر خوشحاله ځي. دلې زموږ کشران د نور د کلي د پیرکې د شهر اوسیدونکي ټول په کار باندې. با ایجاد این سرک برای باشندگان محل راههای رفت و آمد سهولت شده است. مشکلات ترافیکی کاهش و نظم شهری به میان آمده است. باشندگان محل میگویند در گذشته مردم به علت تخریب سرک ها به مشکلات زیادی مواجه بودند که به گفته او اکنون از شاروالی قندهار تشکری میکنند. ډیر خوشاله یو دغه څه چې دغه سیاحتیان وسی او په شهر کې مثال د خبرې دارش کم سي ډیر خوشاله یو دغه څه دوړي به دوړي و مثال سیو موټرسایکل به تیر سوی هر سړی څه سویل چې دا لار دوړي کې مثال خلک به دوړي ولاړ کې اوس الحمدلله صبر بار ډیر خدمت ورته کوي او الحمدلله موږ شاروالي څخه ډیر خوشاله یو شاروال ډیر خوشاله چې دا رقم پروژې ملي کړې دي. الحمدلله په شهر کې ډیر پرمختګونه روان دي.
این در حالی است که شارولای قندهار نسبت به گذشته اکنون امور انکشافی و توسعه‌ای را آغاز نموده است که مسئله‌ای که برای آبادی و پیشرفت و آسایش مردم پیام خوبی را دارد. وزارت صحت عامه افغانستان خبر داده است که قرار است یک مرکز طب سنتی و انستیتوت تحقیقاتی در کابل به حمایت هند ایجاد گردد. مولوی نورجلال جلالی وزیر صحت عامه افغانستان در سفر رسمی به هند با وزیر طب عنعنوی، یونانی و طبیعی دیدار نموده است. مسئولین میگن در این دیدار در مورد آموزش کادرهای افغان، توافقات دوجانبه، همکاری‌های دوجانبه گفتگو شده. از سوی هم جانب هندی تعهد سپرده که در بخش ایجاد مرکز تحقیقاتی و آموزشی، ایجاد نصاب، تطبیق آن و در دیگر بخش‌ها با افغانستان همکاری خواهد کرد. حاصلات مالتا در ننگرهار افزایش یافته است. مسئولین اداری کانال ننگرهار میگویند قرار است در مناطق مختلف ننگرهار از باغ‌های مالتا 5500 تن مالتا جمع آوری شوند. باغداران مالتا در ننگرهار ابراز خرسندی میکنند و میگویند که به صدها تن زمینی کار فراهم شدند. از سوی هم متخصصین بخش زراعت میگویند که حاصلات مالتا به علت غرس نمودن نهالهای خوب افزایش یافته است. اینجا منطقه ولسوالی بهسود ولایت ننگرهار می باشد که بر زمین های کانال ننگرهار 2 سال قبل نهال های مالتا غرس شدند. اکنون این نهال ها خوب حاصلات داده است و کارگران مصروف جمع آوری و حاصلات مالتا در این باغ هستند. مسئولین کانال ننگرهار میگویند زمین‌های مربوطه به کانال ننگرهار 5500 تن حاصلات خواهد کرد که نسبت به سال گذشته حاصلات مالتا در ننگرهار افزایش یافته است. سږ کال بعد د ننګرهار وادي کرنیز اماراتي شرکت په مالټو بڼونو حاصلات 15 نه تر 15.5 زرو ټنو ته ورسیږي چې دا د تیر کال په پرتله زیات دي. تیر کال د پخوانیو مالټو باغونو حاصلات د اټکل د مخې نه 3.5 زره ټنه وو. په ټوله کې د درنو هیوادوالو ته موږ دا زیری ورکوو چې په راتلونکو څو کلونو کې به انشاءالله د ننګرهار وادي کرنیز اماراتي شرکت د مالټو اندازه انشاءالله تر ډیره بریده لوړه موږ او تاسو به د ځان بسیاینې لور ته چټک ګامونه پورته کړي. زمین های مربوط کانال ننگرهار برای سرمایه گذاران به قرارداد داده شده. آنان میگویند امسال حاصلات مالتا افزایش یافته که به علت آن به صدها تن زمینی کار نیز فراهم گردیده است. کې به سیو د دې سیر ته به د راکتابې د سیر دلته یو خلک ژوند کوي 8 میلیونه پانګونه مې پکړي یو سل او یو جریب زمکه ده. پروس کال دومره نه خو سکال ان شاء الله حاصل خدي یو خدا د سي د دې د مالټي رنگ چې د منځ کې د ریډ بلیډ ورته وای چې د 3 سال یو جریب کې 800 بوټي مې کړلې دي. نو ماشاءالله حاصلات سکال خو ډیر خدي 15 میلیونه پورې موږ پانګونه کړې ده دلته. خپل هیواد کې پانګونه وکي یو هم خپل هیواد دی بل به د زمون هیواد ور سره جوړ شي بلکې یو سلاس ترازی دغه زمون خپل د کور او دغه وطن خلک به را سره په کار باندې بوخ شي. متخصصین بخش زراعت میگویند در زمین‌های این کانال نهال‌های گوناگون مالتا کشت شده که نتیجه خوب را داده است. او میگوید اگر باغداران نهال‌های اصلاح شده و سالم را غرس نماید به زودترین فرصت حاصلات می‌دهد. په تحقیقاتي فارم کې تقریبا شاوخوا تراویاو پورې مختلفې د ستروس ورایټې د نورې وادونو نم راوړل شوې او د افغانستان داخل کې راټول شوې او په دې باندې تحقیقات صورت نیولو صرف هغه جنسونه چې نتیجه نسبت نورو ته خو هغه چې د باغدارانو ته معرفي شول توافق لري د سیمې سره همداسې د لیموانو یو دوه درې ډولونه دي چې ښه نتیجه ورکړې ده. چکاوتره ده یو ډول چې ښه نتیجه ورکړې ده. نو هر باغدار چې باغداري کې دوی باید ډیر زیات دقت وکړي خپل ځان اصل پاول په باغداري باندې مکمل ځان پوي کی. از سوی هم تاجران مالتا میگویند امسال با بسته شدن دروازه با پاکستان بازارهای خوب دریافت است. حاصلات لپاره زمینه ښه برابره ده. حاصلات هم د پروسه کال په نسبت زیات دي او د لارې بندېدو سره څه بازارونه هم ښه دي. ان شاء الله چې ډېر ښه دی خدای مهربانه دی. د لارې بندېدو سره که موږ ته انګورو په دې مڼو کې ضربه راکړې ده موږ ورته کینو په مالټه کې ضربه ورکړې ده. ان شاء الله ننګرهار کې ښه ډېرې مالټې دي او هېڅ چاته موږ ضرورت نور نشته. او د خپل وطن کې خرڅوو د جلال آباد ښار کې او په کراچۍ اړه واته کسان دي را سره 400 دغسې چې منډۍ کې تشې به 350 380 دغسې نه 10 روپۍ حق هم لري چې ویې ګټي.
ننگرهار یک از ولایت‌های کشور به حساب می آید که مالته خوب حاصلات می دهد. روند غرس نوحال به شدت در حال گسترش است. باورها بر این است که با افزایش حاصلات مالته در افغانستان روند واردات متوقف خواهد شد. مسئولین پلیس سرحدی میگویند ورود اتباع داخلی و خارجی به پاسپورت‌های جعلی به صفر کاهش یافته است. عبدالله فاروقی سخنگوی پلیس سرحدی میگوید یک تن که میخواست از میدان هوایی بین المللی مزار شریف به پاسپورت جعلی ایتالیا به ترکیه و از آنجا به ایتالیا سفر کنند بازداشت شده. به گفته او امارت اسلامی افغانستان حلقات مافیایی که به شکل کامل از بین برده است که برای مردم زمینه اسناد جعل را فراهم میکرد. پلیس مبارزه علیه جرایم جنایی قماندانی می اروزگان در شهر ترینکوت طلای دزدیده شده به ارزش 350,000 افغانی که از یک خانه دزدی شده بود دوباره به دست آورده است. مسئولین قماندانی امنیه اروزگان گفتند که این طلا برای فروش به زرگری برده میشد که در نتیجه تحقیقات نیروهای امنیتی دوباره کشف و ضبط شده است. منبع افزوده است که عامل حادثه تحت تحقیقات ابتدایی قرار دارند که بعد از تحقیقات به ارگانهای عدلی و قضایی سپرده خواهند شد. وزارت مالیه خبر داده است که 4 هنگر در بندر اسلام قلعه هرات به ارزش 78.7 میلیون افغانی ایجاد و به بهره برداری سپردند. این وزارت در شبکه اجتماعی اکس نگاشته است که این هنگرها از سوی ریاست عمومی گمرکات وزارت مالیه به شکل معیاری ایجاد گردیده است. بر اساس خبرنامه این وزارت فی هنگر جایگزین ظرفیت 8,000 تن مواد را دارد. سازمان جهانی خوراک با فرارسیدن فصل زمستان از جامعه جهانی درخواست کرده است که در روزهای سخت زمستان افغانستان را تنها نگذارد. منبع افزوده است که روند گرسنگی در افغانستان در حال گسترش است. این برنامه در بیان گفته است که این ناورین به علت خشکسالی، سقوط اقتصادی، بازگشت مهاجرین، آفت‌های طبیعی، کاهش کمک‌ها به میان آمده است. این سازمان از جامعه جهانی درخواست کرده است که در زمستان سخت پیشرو به وعده‌های خود در قبال افغانستان عمل کنند. نرخ اسعار $1 آمریکایی 66 افغانی و 30 پول، 1 پوند 88 افغانی و 55 پول، 1 یورو 77 افغانی و 74 پول، 1 درهم امارات 18 افغانی و 5 پول، 1 ریال سعودی 17 افغانی و 68 پول، 1000 کلدار پاکستانی 228 افغانی، 1000 تومان ایرانی 0.51 پول و 1000 کلدار هندی 735 افغانی. وضعیت آب و هوا. کابل نیمه آفتابی بلندترین درجه حرارت 16، پایینترین درجه حرارت 3، جلال آباد نیمه آفتابی بلندترین درجه حرارت 23، پایینترین درجه حرارت 8، مزار شریف نیمه آفتابی بلندترین درجه حرارت 6، پایینترین درجه حرارت 2، کندهار نیمه آفتابی بلندترین درجه حرارت 22، پایینترین درجه حرارت 8، هرات بارانی بلندترین درجه حرارت 7، پایینترین درجه حرارت 1 و پشاور آفتابی بلندترین درجه حرارت 24، پایینترین درجه حرارت 8. و به این ترتیب رسیدیم به پایان این مجموعه خبری. از همراهی شما سپاسگزارم. وقت شما بخیر.